زمونږ پښتنو نن سباني نسل دا فکر کوي چې د هغې ډپریشن، خفګان او زړه ماتېدو، مایوسۍ وجه چې د هغه پیسه ده. پیسه نه ده، انساني فطرت دی. زمونږ نه یو نسل مخکې پښتانه والې نه ټکنالوژي وه، نه ډېره پیسه وه، نه ګاډي، نه کورونه، داسې ډېرې کیسې نه وې. خو هغوی زمونږ نه زیات خوشحال وو. بیا اوسني وخت کې د مغربي دنیا والې UK، انګلینډ، فرانس، کاناډا هر څه ډېر دي. خو بیا د خوشحالي چې کوم سرویس کېږي نو زمونږ طرف ته خلک ډېر زیات خوشحالي د دې په مقابله کې. وجه دا پیسه نه ده، وجه انساني فطرت دی. انساني فطرت کې درې شي نو کار، کور او جوړ. کار، کور او جوړ به مشرانو سره وو، موږ سره نه دی. موږ سره صرف کار او کور پاتې دی. مشران به کار ته لاړل، کور ته به لاړل، بیا به جوړ ته تلل. دنیا ته رالو کیپټالیزم د وجې موږ صرف کار او کور. بیا سوشل میډیا هغې وایي نه ما ته چا ضرورت نشته، د الفا او د سیګما مینټالټي چې ما ته چا ضرورت هم نشته، که څوک راځي راځي دي، څوک نه راځي. ټیک ټاک کې داسې ویډیوګانې هم راځي. دا غلطه ده. انسان تر مرګه پورې د بل انسان او د ولس محتاج دی. موږ د یو بل محتاج یو. دلیل یې دا دی چې د ځناور بچی وشي، د چیلې د ګډې بیزې بچی وشي، هغه په لنې ورځ باندې ودرېدی شي، ځان پاکولی شي، یو ځای نه بل ځای ته ځان وړی شي او ځان مړولی شي، راشي پی وسکي، شوده وسکي. خو انساني بچی چې دی هغه اشرف المخلوقات دی، خو هغه هېڅ هم نشي کولی. هغه په موږ باندې محتاج دی چې موږ یو ځای نه بل ځای ته ویسو، موږ یې موړ کړو، موږ یې صفا کړو. دا د دې خبرې دلیل دی چې انسان تر مرګه پورې د بل انسان محتاج دی. دویم دلیل یې دا دی که زه بلا د خدای کروڑونو روپۍ یو ځوان ته ورکړم، اربونو روپۍ، خو ورته وایم ته به په سمندر کې چېرته یو جزیره کې بالکل یوازې اوسېږي، یا ته به غر باندې یو کور کې بیخي یوازې اوسېږي، هغه پیسه کله هم نه لري. هغه وایي نه ما ته انسانان پکار دي، ما ته یاران دوستان پکار دي، ما ته ګاونډ پکار دی، ما ته بازار ته تګ پکار دی، ما ته جومات کې جمع پکار ده. نو دا دونه مهمه ده چې کله موږ ځوانانو د خپل ژوند نه ټول توجه کار ته او کور ته ورکړو او ولسوالي غونډه او جوړ موږ پرېښودو، نو مشرانو ژوند په سکون او مزېدار او د خندا تېر کړو او موږ ژوند د هر څه سره هم موږ په غم تېر. بل د انساني دماغ چې دی دا هم انسان ته دوکه ورکوي. نو د دې دوکو نه وتو لپاره لږه حوصله پکار دي. حوصله او لږ فکر او لږ منطق چنګول پکار دي. زه به یو شی ډالۍ کړم تاسو ته د حوصلې لپاره چې د خپل غمونو نندارتون مه کړه، د خپل ضمیر ازمیښتون مه کړه چې څه د ملکیت دی خپله به ترلاسه شي، هر ورځ یې لیونو غوندې موندل مه کړه. تقدیر د بدلون شی دی خپله به بدل شي، تقدیر د بدلون شی دی خپله به بدل شي. خندا زده کړه لیونیه، د دلیلونو یې موندل مه کړه. خدای په امان.